البرټ اینشټاین یو له هوښیارو انسانانو څخه دی. په دې ویډیو کې غواړو د هغه له داسې درسونو زده کړه وکړو چې په وینا یې په هیڅ پوهنتون کې نه دی ویلي. اینشټاین د 1899 کال مارچ په 14مه نړۍ ته راغلی و او 80 کاله یې ژوند کړی دی. 2 ودونه یې کړي او په ژوند کې یې ډېرې تجربې ترلاسه کړي دي. د هغه د تجربو په څېړلو له اینشټاین ډېره زده کړه کولی شو. لومړی درس: یوه کښتۍ چې کله په ساحل کې وي نو خوندي ده، خو کښتۍ د دې لپاره نه ده جوړه شوې. له موږ ډېر انسانان په خپل ژوند کې خطر نه قبلوو او په نوو کارونو پسې نه ځو. اصلا نوښتونه ډېر په مخ کې لرو، خو موخو ته د رسېدو لپاره له هڅو کولو ډارېږو. د ساحل له آرامښته نه خوشي کېږو او په سیند زړه نه وهو. راځئ چې یو لنډ داستان درته ووایم. یو ورځ د مچۍ او مار سره بحث شو. مار وویل انسانان زما د ډارونکي ظاهر له ویرې مړه کېږي، نه زما له نیش وهلو. خو مچۍ دا خبره نه منله. مار د خپلې دې خبرې اثبات لپاره هغه شپون ته چې د ونې لاندې ویده و ورنږدې شو او مچۍ ته یې وویل زه شپون چیچم او پټېږم، ته به هغه را خبر کړې. نو مار شپون وچیچه او مچۍ د شپون په سر الوت پیل کړ. شپون له خوبه راپاڅېده او ویې ویل ای لعنتي مچۍ. هغه د خپل چیچل شوي ځای په ګرولو اخته شو او زهر یې راوباسل. لږ څه درمل یې هم پر ټپ کېښودل. شپون له څو ورځو وروسته ښه شو. څو ورځې وروسته چې شپون بیا په خپل استراحت اخته و، مار او مچۍ یوه بله طریقه وکاروله. دا وار مچۍ شپون وچیچه او مار ځان وښود. شپون چې له خوبه را بیدار شو، سمدستي یې مار له ویرې په پښو وتښتېد. هغه له مار څخه د وحشت لپاره زهر ونه باسل او درمل یې هم ونه کارول. نو څو ورځې وروسته شپون له مار څخه د ویرې او حقیقت کې د مچۍ زهرو له امله ومړ. ډېرې نورې ناروغۍ او ستونزې هم همداسې دي چې انسانان یوازې د ویرې له امله له منځه وړي. نو هر څه له ژوند برداشت او هغو شرایطو پورې چې موږ پکې اوسیږو اړه لري. د البرټ اینشټاین دویم درس: ټول انسانان په با استعداده دي، خو که یو ماهي د وړتیا پر اساس په ونه ختلو له امله وګورو نو داسې باور کوو چې هغه ناتوانه دی. په اصل کې هر کس ځانګړی استعداد لري. کیدای شي یو تن ښه خبرې کوونکی ونه اوسي خو په رسم کښلو کې ښه وي. کیدای شي یو کس له ریاضي ښې نمرې ترلاسه نه کړي خو په لوبه کې له غوره کسانو یو وي. کیدای شي یو کس له فني کارونو سره مینه ونه لري خو په هنري کارونو کې ښه ځلیږي. نو په لومړي قدم کې موږ باید خپل ځان وپېژنو، نو هغه وخت به لوی بریالیتوب ته ورسیږو. د امریکا یو مشهور کس په لومړي ځل یو سلف سروس رستورانت ته دعوت شو. هغه خپل میز خواته منتظر و تر څو خواړه وروړل شي، خو هر څومره چې منتظر پاتې شو بیا یې هم خواته هیڅوک رانغلل. وخت تیر شو، ویې لیدل له ده وروسته چې څوک رستورانت ته راغلي وو هغوی ټول په خوراکونو اخته وو. دې موضوع دا کس ډېر عصباني کړ او له دې امله به تل له ځان سره په جنګ و چې ولې په دې رستورانت کې هیڅوک د ده ارزښت لپاره قایل نه دي او نه ورته پاملرنه کوي. په ذهن کې به یې تل له دې مفکورې سره جنګ و. ډېر وخت وروسته یو بل کس د ده میز تر څنګ کېناست او د خپل خوراک په خوړلو اخته شو. مشهوره څېره د دې صحنې په لیدو نوره هم عصباني شوه. د هغه کس میز خواته ورغی او له هغه یې وپوښتل ښاغلی او محترم، تاسو څو دقیقې مخکې دې رستورانت ته راغلی او همداسې اوس درته بېلابېل خواړه ستاسو مخې ته ایښي، خو زه له ډېر وخت راهیسې چې دغه میز ته ناست یم او هیڅوک زما د آرډر اخیستو خواته نه راځي، نو علت څه دی؟ مقابل کس داسې ځواب ورکړ دا سلف سروس رستورانت دی او تاسو کولی شئ هغه تالار ته مراجعه وکړئ. پر میز له ایښو خوراکونو چې ستاسو خوښیږي واخلئ، بیا یې پیسې ورکړئ او خپل خواړه وخورئ. په اصل کې په دې رستورانت کې هر څه ستاسو په اختیار دي. مشهوره څېره د دې خبرې په اورېدو په فکر کې لاړ او په دې نتیجې ورسېد چې ژوند په رښتیا هم لکه د سلف سروس رستورانت په څېر دی او هر څه د خوند اخیستلو لپاره دي. خو متاسفانه خلک ډېر زیات د نورو خوشبختیو ته پام کوي او دا هیروي چې له کومو شیانو چې نور ګټه اخلي هغه د دوی په اختیار کې هم دي. نو نور باید خپل ځان په ناتوانۍ تورن نه کړو. دریم درس: 5 شیان هیڅ کس ته باید ونه وایو. اول د اړیکو ستونزې، دویم بانکي حساب کې د پیسو مقدار او پنځم خپلې موخې باید هیڅ چا سره شریکې نه کړو. یو مهال پیټر ګل ویټرز
ځینې نوي ازمایښتونه وکړل چې له هغوی یو په داسې ډول و 143 کسانو په 4 بیلابیلو ټیسټونو کې خپلې موخې ولیکلې. نیمایي کسانو خپلې موخې وښودې او نیمایي نورو کسانو خپلو موخو په اړه هیڅ خبرې ونه کړې. له 143 کسانو هر یوه 45 دقیقې وخت درلود څو خپلو اهدافو لپاره داسې کار وکړي چې خپلو ټاکل شوو موخو ته پرې نږدې شي. هغوی ته وویل شو هر کله مو چې غوښتل له کار لاس واخلئ نو کولی شئ. بالاخره پایله داسې شوه چې هغو کسانو چې د خپلو موخو په اړه خبرې ونه کړې په 45 دقیقو کې داسې کارونه ترسره کړل چې په هغې سره خپلو موخو ته نږدې شوي وو. او کله چې له کار وروسته له هغوی وپوښتل شول چې وضعیت څنګه دی، هغوی ویل ډیر کار باید ترسره کړو څو خپلو موخو ته ورسیږو. خو هغوی چې خپلې موخې یې ښکاره کړې وې نو تقریبا کار یې په 33 دقیقو کې یوې خواته کړی وو. او کله چې له هغوی وپوښتل شول ستاسو د کمو هڅو علت څه دی، ویل هغه کار ته ډیر نږدې شوي یو. نو په علمي توګه باید وپوهیږو چې که خپلې موخې نورو ته ووایو نو زموږ په واک کې به نه وي، ځکه د هغه له امله موږ تحقیروي چې دا کار موږ نشو کولای، او یا دومره زیات کاذب تشویق راکوي چې متاسفانه موږ نشو کولای خپلو موخو ته پرې ورسیږو. له پخوا راهیسې ویل شوي چې د خپلو موخو ته د رسیدو لپاره په مړ څراغ باید حرکت وکړو. او کله چې خپلو موخو ته رسیږو نو ټول متوجه کیږو چې موږ بریالي شوي یو. په واقعیت کې که انسانان د خپلو پیسو، ستونزو او موخو په اړه هیڅ چاته څه ونه وایي نو ډیره ګټه به وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني وکړئ په کمنټ کې یې ولیکئ.